په یو بس کې وي سفر کو کسانو نو په هغه کې یو پښتون هم ناستون نو پښتنو خو عام ساده لباسي نو هغه ساده لباس اچول نو هغه سره خوا کې چې کوم دی نو پروفیسور هم ناستو په سیټ باندې نو هغه پروفیسور چون کې دغه ذهن والو دا سه عام ساده خلک چې دا به اکثر تنګولو نو بس هغه بس کې خبره اترې شروع شوې نو دا پروفیسور وایي یاره دا خو پښتون دی او دې ته دا پښتانه ډېر زیات کمکل ښکاري چې یاره دا پښتانه ډېر زیات کمکلي خو دې ته پته نشته چې دا پښتانه څومره ټیلنټډ خلک دی دې کې څومره هوښیار او څومره قابل خلک پراته دی نو هغه هم به دغه ګمان وکړو چې ساده پښتون دی هغه بس والے ځان ته متوجه کړه هغه پروفیسور صاحب ورته وایي چې یاره دا پښتون دی او دا داسې کار وکړو زه سره یو مقابله کول غواړم هغه ورته وایي صحیح ده پښتون ته وایي ته سره مقابله کې وایي یا وکړم ورسره وایي څه مقابله ده دا پروفیسور ورته وایي چې زه به تا نه تپوس کوم نو که تا ماله د هغې صحیح جواب رانه کړ نو ته ماله 500 روپۍ راکې او دا پروفیسور ورته وایي چې ته بیا په زمانه سوال وکړې او که چېرې ما دله جواب در نه کړ نو زه به تا له 500 در کوم اوس په ده باندې هغه خپل رو بچوي په هغه خلکو باندې خپل رو بچوي چې که ده سوال غلط کړ نو ماله به 500 راکوي او که ما غلط کړ نو زه به له 500 ورکوم وایي صحیح ده دا پروفیسور چې دی وایي لومبی سوال زه کوم د پښتون نه ده ته وایي د سپومې او د ځمکې ترمنځه دا فاصله څومره ده بس هغه پښتون ته خو پته ني نو هغه ورته وایي یاره دا خو ما ته پته نشته بس وایي راوباسه 500 روپۍ نو هغه پروفیسور ځان نه لږ نور هم ډېر متاثره شو نو دې پښتون ته وایي زه اوس ته مانه سوال وکړه وایي ښځه وایي دا کم ځناور دی چې هغه غر ته په 3 خپو باندې خیږي او راکوزیږي په 4 خپو باندې پروفیسور صاحب اوس پریشانه شو خدای پاکه بس زه موبایل راواغشته په ګوګل هم سرچ کړه خپلو ملګرو نه پروفیسورانو نه معلومات وکړه چې د دې به څه جواب یې هغوی ورته یاره دی خو موږ ته جواب پته نشته چې په 3 خپو باندې غر ته وخته او په 4 خپو باندې راکوز شو د دې خو موږ ته جواب پته نشته هغه چې ډېر زیات ستړی شو نو ورته وایي یاره د دې خو ما ته جواب پته نشته وایي نه راځي جواب وایي دې څه جواب دی هغه ورته وایي ته ما د ړومبۍ پیسې راکړه 500 روپۍ ترې واخیستې 500 روپۍ نو پروفیسور ورته وایي جواب خو راته اوس ووایه که نه نو د جیب نه 500 روپۍ راوښکي د دې ما ته هم پته نشته چې دا کم ځناور دی چې په 3 خپو باندې غر ته خیږي او په 4 خپو باندې راکوزیږي نو 2 سوال یې ورته غلط کړه یو پېرې 500 ورکړې بیا یې 500 ورکړې هغه له 1000 ورکړه او د هغه نه یې څو واخیستې 500 نو 4,000 یې وګټلې که نه نو دوی ته خو دا کمکل ښکاري او دغه ښکاري وي یاره دا هوښیار نه دي خو داسې چې کله ګیر کي که نه نو بیا دوی له چل نه ورځي چې اوس ته په کمې وتښتو